د نارینهو دپاره نصیب حصه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدان والاقربون چې پرېښودی وي مور او پلار او رشته دارانو. وللنساء نصیب او د ښځو دپاره د حصه مما د هغه مال نه ترک الوالدان والاقربون چې هغه پرېښودلی وي مور او پلار او یا رشته دارانو مما د هغې مال نه قل منه او کثر که لږه حصه وي او که ډېره حصه وي یا که لږ مال وي او که ډېر مال وي خو د دې خلکو پکې حصه شته دی. نصیبا مفروضا دا حصه ده مقرر کړی شوي یعنی الله جل شانه مقرره کړې ده. و اذا حضر القسمه دغلته بله مسله بیانېږي. مسله دلته دا ده ګوره د میراث مسلې خو وروسته را روانې دي وروسته په دې بل آیت کې یوصیکم الله په دې بله رکوع کې مستقل دغه یوه رکوع د میراث ده په دغه کې به دا خبرې کوو. خو دلته چونکې د یتیمانو متعلق خبر روانه ده نو دغه دور د جاهلانو چې کوم دور و د مشرکینو عربو چې کوم وخت نو په هغې کې به دوی دغه چل کوو چې جنکو له به میراث نه ورکوو ماشومانو له نابالغ هلکانو له به میراث نه ورکوو او چې کوم به غټان و هغو میراث واخیستو ځان له به یې تقسیم کړو او په خپل منځ کې مزې کولې. نو الله جل شانو دا خلک منع کړل ښه چې ګوره دا کار مه کوئ دا تاسو پردی حق وهئ بهي دا د وارثانو حق دی او تاسو یې راواخلئ تره زامن او د ترور زامن او د ماما زامن او یو ریرونه دای په خپل منځ کې تقسیم کوي او د سړي چې کم بچي دي لوڼی دي زامن دي نو هغو له پکې حصه ورنه کوي. ګوره دا مسله یاد وساتئ چې کله یو سړی مړ شو او د هغه په وارثانو کې بچي شته دی خپل بچي شته دی ټیک شوله که نه نو بیا به دا میراث بهر ته نه شي ګورئ دا میراث په دغه خپلو بچو کې تقسیمیږي ټیک شوله که نه چې د سړي خپل بچي شته دی لوڼه زامن شته دی ښځه شته دی مور پلار شته دی نو لاول به دا میراث په دغه خلکو کې تقسیمیږي ټیک شوله چې که دغه خلک نه وو نو بیا نور رشته داران له به هغې کې حصه ورکولی کېږي که دغه خلک نو بیا به کې د نور رشته دارانو حصه نشته دی ښه. نو الله جل شانو د جاهلیت د دور په دغه رسم باندې رد وکړو چې دا کار مه کوئ دا کار ستاسو غلط دی ښه. الله جل شانو د خلکو له حصه مقرره کړې ده او دا په تاسو باندې لازمه ده فرض ده چې دا تاسو ورکړئ دغو ته د دغو په دې حق باندې تاسو ډاکه ونه وهئ. مخکې فرمایي و اذا حضر القسمة اولو القربى اوس چې کله عام معمول کې دا میراث تقسیمیږي کله که نه یو سړی مړ شو د هغې د مرګ نه پس بیا میراث تقسیمیږي نو خلک ملک راغونډ شي که نه د ګاونډ خلک راشي لکه خلک تقسیم کوي کارن دی که نه مشران راغونډ شي او یا چې کوم دی نو رشته داران ورته نور چې کوم رشته داران دي خپلوان دي هغو هم راغونډېږي چې دغه خلک راشي او دلته میراث تقسیمیږي لکه خلک تماشې له راځي یا که د خلکو پکې صحیح هغه وایي که زمونږ پکې صحیح چې مونږ له پکې راکړي نو دغې دپاره دا خلک ملک راغونډېږي. نو الله جل شانو فرمایي و اذا حضر القسمة اولو القربى چې کله را حاضر شي دغه تقسیم ته اولو القربى دغه رشته داران ستاسو چې کوم نور رشته داران دي د بچو د ښځې د زامنو نه علاوه والیتاما او نور یتیمان ورته حاضر شي د دغه تقسیم وخت ته والمساکین او مسکینان غریبان فقیران خلک راشي تقسیم په دې وخت کې فرزقوهم منه نو تاسو له دغو حصه پکې هم وکئ هغو له پکې هم ورکئ ټیک شوله جي. وقولو لهم قولا معروفا او ووایئ هغو ته ښه خبره دا مسله چې کومه ده په اوله زمانه کې دا حکم وو ټیک شوله که نه چې کله به میراث تقسیمېدو نو د ټولو رشته دارانو به پکې حصه وه یتیمان چې به څونه مطلب کوم یتیمان به راغلل تقسیم دی وخت کې به حاضر شو لکه د فلانکي سړي ته مال تقسیمیږي میراث یې تقسیمیږي نو چې کوم غریبان خلک به ولې رالل تقسیم واخله یا به ولې یتیمان رالل یا به د خوا و شا علاقې نه خلک رالل نو چې کوم غریبان خلک وو هغو له به پکې حصه ورکولی کېدله او دا لازمه وه په دغه خلکو باندې ټیک شوله. بیا الله جل شانو دغه حکم منسوخ کړو چې اوس دغه حکم پاتې نه شو ټیک شوله جي. خو ها البته تاسو ته چې کله تقسیم کوئ یو سړی مړ دی د هغه میراث تقسیموئ نو چې کله په وارثانو کې تقسیم کوي زامنو له حصه میلاو شوه لوڼو ته حصه میلاو شوله مور او پلار ته پکې حصه میلاو شوله ښځې ته پکې حصه میلاو شوله چې په دو باندې کله تقسیم شو او دې میراث دې وخت دغه غریبان خلک راغلي وو یتیمان فقیران مسکینان راغلي وو او دو په دې نیت راغلي چې موږ ته پکې حصه میلاو شي نو پکار ده چې تاسو پکې د هغې حصه وکړئ. خو حکم منسوخ دی په تاسو باندې لازمه نه ده چې خامخا به یې ورکوئ ځکه تاسو ته ما وویل چې حکم په شریعت کې دا دی چې کله د سړي بچي شته دی خپل وارثان شته دی نو دا میراث به بهر ته نه ځي بهر به په چا باندې نه تقسیمیږي. البته که دو د خپل ښه سړیتوب نه اوس چاله ورکول غواړي او د چا حصه پکې کول غواړي د غریبانو مسکینانو نو هغو له بیا ورکولی شي. نو الله جل شانه ورته هم دقه خبره کوي چې لاول خو که تاسو دغه خلکو حصه کولی شئ په دې کې خپل طرفه وله څه ورکولی شئ هر سړی وله د خپلې حصې نه څه ورکولی شي. میراث تقسیم شو
څلور پنځه کسان دي هر چا د خپل حصه میراث وشوله نو که اوس دی رالګي دی وایي چې د خپل حصې نه د غریبانو له پکې لږ څه ورکومه دې ورکولی شي ټیک شوله جي یا بل یو سړی راولګي چې زه پکې د یتیمانو له څه ورکول غواړم چې ورکولی شي نو د اجتماعي مال نه شي کولی دغه مسله یې وروسته کومه نو الله جل شانو ته وفرمایل چې پکار ده چې تاسو دغه حساب کې وکړئ ټیک شو له حکم خو نه دی واجب نه ده لازم نه ده خو پکار ده چې وکړئ پکې کولای شي او کنه شي کولای نو وقول لهم قولا معروفا نو بیا وته خبره وکړئ عذر وته وکړئ چې بای دا میراث په دې سړي نه پاتې شوی دی خدا خو په خپل زمونږ نه کیږي مطالبه کې څه درکو نو هغه ته چې خپل شان خبره وکړئ چې هغه به خپه نشي ځکه هغه په دې نیت باندې راغلی چې کله زما حساب کې وشي نو هغه خپل خبره وکړي په خپل طریقه باندې رخصت وکړي وليخشى الذين واسمخ الله جل شانه یو قسم للتنبيه ورکړي دی خلکو له چې کله دا غریبان راغون شو کنه د میراث تقسیمېدو په وخت کې غریبان خلک رالل مسکینان رالل یتیمان رالل نو تاسو له پکار ده چې تاسو له دوی حصہ وکړئ نو الله جل شانو تنبيه ورکړي دی خلکو له داخله یو قسم لا یادګیرنه وته کوي چې ګوره که چېرته ستاسو تمړ شي مثال په تور باندې او ستا بچي د چا د میراث تقسیم له لاړ شي څه شو لګنه الګا مثال په تور باندې زمړ شو زه تاسو ته نه یم چې تاسو مړ شئ زمړ شو زمړ شوم او زمانه بچی پاتې شوی دي صحیح واړه واړه بچی زمانه پاتې شوی دي او په یو بل ځای کې یو سړی مړ شو په گاوند کې یو سړی مړ شو ټیک شو راځي د هغه سړي میراث تقسیمیږي ټیک ده کنه د هغه سړي میراث تقسیمیږي زما د بچی د بد مرغه بس غریبان دي سواس د سینې کې ټیک شو فرض کړئ چې قصه راته کومه و دا هغه سواس د سینې کېږي کمزوري دي غریبان دي او یتیمان هم دي ماشومان هم دي نو زما د بچی په دې نیت باندې دا بل سړی د میراث تقسیم لاړل چې موږ ته به کیسه میلاو شي خیالم دی کنه دا هغه سړی د میراث تقسیم لاړل چې موږ ته به کیسه میلاو شي موږ ته اصل لږ څه به موږ ته میلاو شي نو که زما د بچو ته الته څه میلاو نشي کنه نو سونه بینوا براش خپه براشي کرا بنشي ډیر زیات به خپای چې لکه مونږ لاړو چې کوم ځای مونږ به کیسه یې سره نه کړله نو الله جل شانو دقه خبره کوي چې کله تمر شي استاد بچی د بل چا درته ودرېږي او داغه میراث تقسیمیږي او استاد بچی د بګی سم میلاو نشي نو استاد په بچی باندې مسونه تکلیف تیریږي ټیک شو لګا دغه خبر الله جل شانو کوي چې کله میراث تقسیموي نو د غریبانو حساب کې وکړي ځکه چې کستا بچی د بل چا درته ودرېږي او تا باندې مسونه تکلیف تیریږي خیال لري کنه هم د قرانګي استاد درته د بل سړي بچي ولاړل د بل سړي یتیم بچي ولاړل نو دا غي حساب کې وکړه دغه خبر الله جل شانو کوي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم وي پکار د چې ويريږي داخلك پکار د چې ويريږي کم خلک لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا کچرته دوی پر خودلې وي د خپل ځان نرستا ذريه اولاد بچي یتیمان ضعافا کمزوري خافوا عليهم نو دوی په دغه باندې یریدل چې کچرته زما د بچی د بل چا درته ودرېږي دا بسونه ګرانه لکه نن سبا ګور یو سړی امریکا نه دا هغه سره صرف او صرف یو غمی وسره ها نور غمونه وسره نه دا هغه سره د خپل خزي او د خپل بچو غمی نو څنګه مو سره یې ایس غم سره نه چې لکه زه مړ کېږم زه به مړ شم یو ورځ ټیک شوله زما د بچی بسکه زما د خزه بسکه بس دغه یو غم دی د سړي سره ذکر اور چې دین اور خدان لاغه خدان له دنیا قصه مثال دغه خپل ترتیب روان دي کپلار ژوند دي د پلار ځان له ترتیب روان دي دغه مور او پلار ورته ژوند دي یا مور او پلار په فام رشي دي نو څنګه مې په سر باندې نشته راک پلار مړ شو بچی دی پاتې کیږي ټیک ولا کنه یا ځتی پاتې کیږي زما پلار او پاتې کیږي د بل سړي پلار او پاتې کیږي دغه نه بچی پاتې کیږي غټ سړی دی خو بالغ دی ټیک ولا خو کچرته یو پلار د شي چې هغه ماشومان بچی دي ټیک ولا جی او هغه چې زمړ شم زما دي ماشومان بچو بس کیږي بای او یا زما دي خزي بس کیږي چې پیغله خزه ده سرتور دغه خزه تور سره خزه ده نو د سړي سره د قیو فکرې ټیک شو نو الله جل شانه د خلکو هغه کمزوري رانیسي او په هغه ځای کې ولا پیغور ور کوي وای دغه تاسو کمزور زیاده چې کله تاسو مړ شئ او تاسو ماشومان بچی پاتې شي او تاسو نه خزه پاتې شي بینوا پاتې شي او دو د بل سړي درته ودرېږي نو په تاسو باندې بسونه سخته تیریږي هم دغه سوچ وای وکي دقي وزن وای تاسو د یتیمانو حصہ وکي د غریبانو خلکو حصہ وکي په دغه میراث کې چې کله تاسو تقسیموي دغه خبره کې الله جل شانه فرمایي وليخشى الذين لو تركوا فکر د چې وایریږي دغه خلک لو تركوا من خلفهم کچرته دوی پریږدي د خپل ځان نرسته ذریه اولاد بچي ضعافا کمزوري ضعیفان ماشومان یتیمان خیالم دی کنه او یا بیماران خافوا عليهم او دوی یریږي په دغه خپل بچو باندې په دغه خپل اولاد باندې چې روسته بس کیږي بای زمانه بچو بس فلیتقوا الله نو پکار د چې وایریږي دا خلک
دا کم خلک چې میراث تقسیموي پکار ده چې دغه خلک ویریږي د الله جل شانه نه وليقولوا قولا سديدا او دغه مسکینانو غریبانو ته ښکلې خبره وکړي که چېرته یتیمان مسکینان د دوی تقسیم لراغلي دو مال تقسیموي هغه خلک ولا راغلي غریبان نو پکار ده چې کدوی لاول خو پکار ده چې مال ولا ورکړي دغه څه حساب کې وږي او کنه شي کولای نو وليقولوا قولا سديدا ښکلې خبره دی وته وکړي بای عذر دی وته وکړي چې دا مال ډیر زیات کم دی د سړي نه په خپل یتیمان بچي پاتې شوي دي خلک پاتې شوي ده نو دا هغه په گزاره نه کیږي نو تاسو له مهرباني وکړئ تاسو پکې مونږه حصہ نشو کولای نو ښکلې خبره هغه ته وکړئ ان الذين ياكلون اموال اليتامى په دې آیت کې الله جل شانه یو خبره کوي او تاسو د شاته آیت سره یو ضروري خبره بل واورئ چې کله یو سړی مړ شي کنه او دا غنه میراث پاتې شي ټیک ولې شریعت مسله ده مخه یاد وساتئ ګوره مونږ اکثر دا غلطیاں کوو یو سړی مړ شو میراث ته پاتې شو بای نو وس د دې چې کوم وارثان دي زامن دي او لونی دي ټیک لونی دي لونه او یوې خزه ده دې خزه نشته به هر حال نو سړی مړ شو پکار ده چې د میراث راواغستل شي او دا میراث په دغه بچو باندې تقسیم شي په دې لونو باندې او په دې زامنو باندې ټیک شوی زمونږ په معاشره کې دا رواج دی چې یو سړی مړ شي نو خلک خیراتونه کوي بای ټیک شوی یا په بعضو ځایانو کې دا ترتیب چې دا ستاسو چې دا کم تنظیم دی دلته نو داسې تنظیم نه وي خیال یې راکنه د بعضې خلکو دغه تنظیمونه نه وي نو هغوی داسې کار کوي چې بس خپلې خرچې کوي په سړي پلار مړ شو نو دی بس خپلې خرچې کوي لګیا او په هغې باندې هغه خپل میلمانه وزر کوي او میلمنو له ډوډۍ کوي او هغو له چایونه کوي او یو شی بل شی دا یو رواج ګرځېدلی دی به هر حال خامخا میلمانه راځي نو دی وایي چې اوس به دولسه بندوبست کول غواړي نو دی بیا د دغه میلمنو بندوبست په خپله کوي د خپلو پیسو نه یې کوي هغه پلار نه چې کومې پیسې پاتې شوي دي د پلار چې کوم مال دولت پاتې شوی دی نو په هغې باندې یې کوي نو دغه خلکو دپاره د شریعت د طرف نه دا حکم دی چې تر څو پورې تاسو د خپل میراث تقسیم کړی نه دی نو په دغه پیسو باندې به تاسو هیڅ یو کار مشترکه نه کوئ ځکه 15 بچي دي د سړي نه 15 بچي پاتې شوي دي نو په دې کې د 15 واړو حصه ده خلن ده کنه د 15 واړو حصه ده پکې او یو بچی پکې اوس د ځان نه د ښه سړي زوی جوړ کړي او دی وایي چې زه خو به پر خپل پلار پسې خیرات کوم خلن ده کنه خیرات به پسې کوم او په خپله پکې غیرت نشته دی ځان له څه کار روزګار نشته دی ځان له ورسره پیسې میسې نشته دی نو دی به اوس د هغه پلار هغه پیسې راخلي چې کومې د پلار نه پاتې شوي دي په هغې باندې به دی خلکو له خیرات کوي خیال دی که نه وروسته ورپسې بیا اوومې کوي او درېمې ورپسې کوي او شلمې ورپسې کوي او سلمې ورپسې کوي او څلوېښتمې ورپسې کوي نو دی به د پلار نه چې کومې پیسې پاتې شوي دي هغه راخلي په هغې باندې خلکو له خیراتونه کوي د دې اجازت نشته دی ځکه چې مال له تقسیم شوی نه دی چې مال کله تقسیم شو په دې 15 واڼو کې نو بیا که دې 15 واڼو په خپله خوښه باندې مشترکه پروګرام کوو دغه یې کوو خیرات یې کوو په پلار پسې جو ټیک ده او که نه یې کوو نو دا ګوره اجازت چاته نشته دی چې یاره یو زوی دې راولګي او د دغه مشترکه مال نه دې خیرات وکړي په قصه باندې پوهېږئ د مړي نه چې هر څه شی پاتې شو د پلار نه چې هر څه شی پاتې شو هغه د میراث حصه ده دا به تقسیمیږي که د پلار نه دا کپړې نه دي دا چې پاتې شوي په وجود باندې چې کومې کپړې دي او په هغې کې دی مړ شو نو دا کپړې هم د میراث حصه ده دا او په میراث کې تقسیمیږي چلن دی که نه زمونږ خلک څه چل کوي کمی کپړې د چا نه پاتې شي د استعمال کپړې اغوستلي یا نورې کپړې په المارو کې پرتې دي هغه د سړي نه پاتې شو سړی مړ شو نو دو یو پکې د ځان نه د ښه سړي بچی جوړ کړي هغه کپړې ټولې راغونډې کړي د هغې نه یو پنډوکی جوړ کړي چاله خیراتي ورکړي د دې اجازت نشته دی بای دا به خیراتي میراتي نه ورکړي دا د میراث حصه ده په دې کې د 15 واڼو بچو حصه ده لاول به د 15 واڼو بچو نه تپوس وکړي چې زموږ د پلار نه کپړې پاتې شوي دي 15 جوړې 10 جوړې که ستاسو اجازت چې دا کپړې مونږ چاله ورکړو خیراتي او که ستاسو اجازت نه وي د دې به قیمت ولګوو او دغه بیا په میراث کې تقسیمو دا مې د مثال ووایو نو د مړي نه چې هر څه شی پاتې شو د پلار نه چې هر څه شی پاتې شو هغه په میراث کې تقسیمیږي که یو ټوپک دی ول نه پاتې شوی زمونږ نن سبا دلته دا مسلې دي لکه خامخا دي مشرانو سره دا ټوپکې موپکې یو شی بل شی که نه لیندي مندي ځان له ساتلي ټوپکې ځان له ساتلي چرایزي ساتلي نو هغه بیا داسې کار وشي چې بس نواسي پې قبضه وکړي یا پې بچي او بچی پې ځان له قبضه وکړي دا زما د پلار نښه ده د لاس نښه یې ده د ځان سره مې ساتلې ده دا د لاس نښه نه ده جي دا د میراث نښه ده ټیک شوله که نه دا میراث دی دا به راواخلي د دې به قیمت ولګي خرڅ به کړي او یا بیا خرڅ کړي روپۍ به تقسیم کړي په بچو کې او که خرڅوی نه نو یو سړي له بیا ورکړي هغه به د نورو حصه ورکړي قصه باندې پوهېږئ هر څه شی چې د پلار نه پاتې شو هغه په میراث کې تقسیمیږي ښه که د کپړې دي د بدن که د خپو پیزار دی که د سر ټوپۍ ده په قصه ورسېدی د سړي سره صرف دا یوه ګیره ځي که ګیره په مخ باندې خیال هم دی که نه سړی چې کله مړ شي که نه د هغه سره صرف دا یوه ګیره ځي که بل څه شی ورسره ځي تاسې ماته
هیڅ شی ورسره نه ځي، د سر یخته ورسره ځي او ګیره ورسره، نور ورسره هیڅ شی نه ځي بایي. کفن هم د هغه د خپلو روپو نه دی، ټیک شوله که نه. کفن چې وله هم کوي نو هغه هم وله بچي واخلي وله یو څه ورې بل څه کوي، نو خپل به زمونږ سره صرف ګیره او دا یخته ځي، نور راسره هیڅ شی نه ځي. پښتو باندې پوهېږي. او نو به هر حال د دغه سړي نه چې وروسته څونه څه پاتې شوي دي هغه ټول د وارثانو دي، ښه د بچو دي، هغه په دې بچو کې ښه برابر سرابر تقسیمېږي بای. دا مسله یاده ساتئ. نور ډېر شی مسلې دي خو هغه به وروسته انشاءالله به قلاره وایي. مخکې الله جل شانه فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى، دا اوس د یتیمانو د حق متعلق اخرنی آیت دی. نو الله جل شانه تنبیه ورکوي چې بای ګوره د یتیمانو مالونه ونه خورئ. شاته هم دا خبرې وکړلې که نه، د هغې متعلق تنبیه ورکوي چې ان الذين بېشک هغه خلک یاکلون چې خوري اموال الیتامى مالونه د یتیمانو ظلما په ظلم باندې، ظلما د یتیمانو مالونه خوري، انما یاکلون فی بطونهم نارا، بېشکه دغه خلک خوري یا ورچوي فی بطونهم په خپلو خېټو کې نارا اور، سیصلون سعیرا، او دغه خلک چې کوم دي د اور لمبو ته ور روان دي. ټیک شوله جي. یو سړي په پرورش کې یتیمان دي او دی د هغه یتیمانو د مال کفیل دی، مالک یې دی، او یتیمانو ورته دا اختیار ورکړی چې ته زمونږ کفالت کوه، زمونږ پرورش کوه، او مطلب زمونږ د مال استعمالوه او په دې باندې کاروبار کوه. که دغه سړی راولی کړي چېرته د یتیمانو په مال کې خیانت وکړي، یوه انت یم وخوري، نو الله جل شانو فرمایي چې دی د یتیم یوه روپۍ خوري، دا داسې دی لکه خپلې خېټې ته چې سکروټې واچوي، اور ورته واچوي. د قیامت په ورځ باندې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایل چې کله دغه خلک راشي چې د یتیمانو مالونه یې خوړلي که نه، نو د قیامت په ورځ باندې به دوی د الله جل شانو مخې له څنګه ورځي؟ تاسو ته پته ده د الله جل شانو مخې له په دې حالت کې ورځي چې د خولې نه او د سپېږمو نه به یې د اور لمبې راوځي. تاسو هغه دغه لیدلی هغه دا ویړ والا کسان نه وي، هغو سره هغه سلنډر والا اوري، هغه وسپنه بیا هغه ګېټونه میټونه بې کټکۍ را کټکۍ، یو خو هغه ویړ هغه څیز یو د هغو سره هغه ګیس والا څیز هغه تیز لیټر وي ورسره، هغه اور کوي تیز اور کوي، هغه وسپنه کټکۍ. خیال مې وته که نه هغه څیز هغه څنګه هغه اور راولي؟ خیال مې وته دقه رنګې به د قیامت په ورځ باندې د دې خلکو د خولو نه دا اور را رواني، د سپېږمو نه به یې دا اور را رواني. ټیک شولی. نو به هر حال د پردو حقونو نه ځان ساتل پکار دي، ښه د یتیمانو د حقونو نه، د عامو انسانانو د حقونو نه ځان ساتل پکار دي. دا ډېره خطرناکه معامله ده، که چېرته په دې کې راګیر شو د قیامت په ورځ باندې نو قصه به مرانئ. ښه الله جل شانه فرمایي دغې نه ځان ساتئ. بسم الله الرحمن الرحیم. للرجال نصیب، د نارینهو دپاره نصیب حصه، مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پرېښودی وي مور او پلار، والاقربون او رشتہ دارانو، وللنساء او د ښځو دپاره یعنې د زنانو دپاره نصیب حصه، مما د هغه مال نه ترک الوالدان والاقربون چې پرېښودی وي مور او پلار، والاقربون او رشتہ دارانو، مما د هغې مال نه قل منه او کثر، که لږ وي دغه مال او که ډېر، نصیبا مفروضه یا که لږه وي دغه حصه او که ډېره وي، نصیبا مفروضه حصه ده مقرر کړی شوي. و اذا حضر القسمته او چې کله حاضر شي قسمت ته، یعنی تقسیم ته حاضر شي، تقسیم لراشي، اولو القربا رشتہ داران خلک عام رشتہ داران، والیتاما او یتیمان، والمساکین او مسکینان غریبان، فرزقوهم منه نو تاسو هغوی له ورکئ د دغې نه، د دغه مال نه، د دغه میراث نه، وقولوا لهم قولا معروفا او اوایئ هغوی ته قولا معروفا ښه خبره، د نیکۍ خبره، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم او پکار ده چې ویریږي هغه خلک لو ترکو چې که چېرته پرېږدي دوی من خلفهم د خپل ځان نه وروسته ذریة اولاد ضعافا کمزوري ضعیفان یا یتیمان یا نابالغه ماشومان، خافوا علیهم چې دوی یریږي په هغوی باندې، چې څنګه دوی په دغې باندې یریږي نو پکار ده چې دا خلک فلیتقوا الله ویریږي د الله جل شانه نه، وليقولوا قولا سدیدا او پکار ده چې ووایي ښه خبره، د نیکۍ خبره. ان الذين یاکلون بېشک هغه خلک چې خوري اموال الیتامى مالونه د یتیمانو ظلما د یتیمانو مالونه خوري، انما یاکلون بېشکه دغه خلک یاکلون خوري فی بطونهم په خپلو خېټو کې یا ورچوي خپلو خېټو ته نارا اور، وسیصلون سعیرا او ډېر زر ده چې وربشي دوی د لمبو اور ته. صدق الله. صلی الله